د ریاست الوزرا د نوې پریکړې له مخې د خصوصي سکتور مخکینی پاتې ټولې پیسې ورکول کیږي. د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د خصوصي سکتور له لوري د هیواد په کچه لویې او بنسټیزې پروژې پلي شوې وې چې د ډیری شرکتونو پیسې نه وې ورکړل شوې او اوس مهال دغه پیسې د حکومت له لوري د ځانګړي میکانیزم له مخې ورکول کیږي. قبل از پیروزی امارت اسلامی افغانستان مردم با شرف و با عزت کسایی که با دولت اسبق قراردادی بودند و قرارداد داشتند پول تضمینات و تامیناتشان و همچنان پولای قراردادیشان نزد دولت سابق افغانستان باقی مانده بود. البته امروز تصمیمی را که امارت اسلامی افغانستان گرفته در این باره که یک بار دیگه میتونه که تماما سکتور خصوصی اقتصاد افغانستان چرخش به چرخ برده، این یک تصمیم بسیار خوب گرفتن. البته باز هم تشکری و اطمینان مینویم. د ریاست الوزرا د فیصلې باندې دغه تثبیت شو ان شاء الله تعالی او د یو میکانیزم د مخې نه به د خلکو ته پیسې ورکول کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونې استازو د حکومت دغه پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې د خصوصي سکتور دا ډول ملاتړ به نور هم دوی په هیواد کې پانګونې ته وهڅوي. مننه کوو او خصوصا د ریاست الوزرا نه د امارت اسلامي د ټولو غړو نه چې دغه فیصله کړې ده. په دې یوازې دا خبره نه وه، موږ او تاسو ولیده چې په شرکتونو باندې په میلیونه افغانۍ بازو باندې هغه جرماني راغلي وي د تیر حکومت نه چې هغه تقریبا په 2023 کال په اولو کې هغه معاف شولې، ټولې جرمانۍ معاف شولې چې جرمانۍ باید ترې وانخیستلی شي. خصوصا د سکتور د یعنې د صنعتي برخه کې 4% انتفاعي مالیه وه، د دې د سپورټ په خاطر 2% شوله. په تیر 2023 زیږدیز کال کې د هیواد د صادراتو کچه 2% زیاته شوې ده چې د 163 میلیونو ډالرو په ارزښت تازه میوې، همدارنګه د 415 میلیونو ډالرو په ارزښت وچې میوې صادرې شوې دي. 3,62,000 ټنه میوه تازه د 163 میلیونو په ارزښت باندې صادرات لرو. 1,55,000 ټنه وچه میوه د 415 میلیونو ډالرو په ارزښت سره صادرات لرو. 6,51,000 ټنه سبزیجات تازه سبزیجات د 1,43 میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات لرو. همدامهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې افغانستان په تیر 2023 زیږدیز کال کې د 1.9 میلیارډ ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي چې 2% لوړوالی ښیي. دغه وزارت ویلي چې د سالنګ لویې لارې ترمیم د ډبرو سکرو صادراتو کې کموالی راتلل او د ګاونډیو هیوادونو ستونزو سره بیا هم د صادراتو په برخه کې 2% زیاتوالی راغلی چې 40 میلیونه ډالره کیږي. سرچینې زیاته کړې ده د زراعتي محصولاتو لکه پنبه، وچ انځر او مڼو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی.